السلام علیکم قدرمندو. ډیر ورونو را سره اړیکه نیولې وه چې لاره څنګه شوه، خو قدرمندو راغلی یم. نن د سې شنبې ورځ د کابل او جلال آباد لویه لاره بنده ده. ښکاري دغه ده او بس دغه څوکه ګوریم داسې لاندې راشه، دغه ټول غر روان دی او دیو کوشش کوي چې پل سړک جوړ کړي. دا ګورئ چې دغه خلک په مشکل کې دي، په بل لارې باندې تېرېږي. قدرمندو غر لاندې راغلو، دا وګورئ دا غر مکمل راغلی دی، غر ښویدلی پوره سړک یې بند کړی دی. نور هیله کوم چې دغه سفر مه کوئ، لاره بنده ده، هسې په تکلیف کې کېږي. دا ګورئ لاره نور موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ لاندې لاړ شو. دا اوس هم تیږي ښویېږي. هسې نوره دغسې مکمل راغلی دا سړک دی، سړک یې ډېر خراب کړی دی، نه ښکاري، مکمل یې ویجاړ کړی دی سړک. دغه ډبره وګورئ یا څومره غټه ډبره راده، رېشه لاندې رېشه موږ دغه تیږه غر نه ښویېدلی دی، د غر نه تیږونه ښویېدلی، نو دا کم سے کم ډېر وخت نیسي. سړک یې ډېر خراب کړی دی. موږ دا هم کوشش کوو چې ټول برنامه موږ تاسو ته وړاندې کړو. راغلی دغه صحنو ښې ولاړ شو، تر کوم سره پورې دی؟ د هغې سره پورې دا غر راغلی دی، دا غر ښویېدلی دی. نو دغه که چېرته تاسې سړک هم وګورئ، دغه سړک یې پوره خراب کړی دی. نو قدرمندو سفر مه کوئ. یو 2 ساعته مخکې اوازه ګډه وویل لاره خلاصه شوې ده، نو دا دروغه ده، لاره بنده ده. زه راغلی یم، نن د سې شنبې ورځ 1 بجه ده چې زه په همدغې ساحه موجود یم او تاسو ته دغه خبر را رسوم چې لاره بنده ده. ګوره غر راغی قدرمنو، ګوره زه لاندې ولاړ یم، دغه دې تیږې ښویېږي. ګورئ دغه د غر راغی، دغه تیږې راغلې، غر دغسې ښویېږي. ګورئ یعنې د درېدو نوم نه اخلي. دا 1 هفته وشو چې همدغسې روانه ده، هغه تیږې ښویېږي. وګوره ډبرې راغلې، تیږې راغله، بله تیږې راغله. وګورئ هغه دې راغله وهله مال مې ولي هغې له وګوره تو ګورې تیږې راغلې، دا وهله. نه مه هېرېږئ، لاندې تیږه راغله، مه هېرېږئ، نه راځي لاندې تیږه راغله. دا ډبره واخلئ، دا غټه دغه وهله، دغه دا بل ټیپ وګوره، دا واله کې راغلې تیږې، دا وګورئ تاسې وګورئ. 2 ساعته بعد دغه ډبرې خپله ښویېږي، پیدا کوي، اواز راځي، درزونه پیدا کوي، به دغه غر ښویېږي. دا وګورئ دا د غر حالات دي، غر راغی مکمل غر ښویېدلی دی. دغه وګورئ مقاسې وګورئ، دغه صحنه خطرناکه ده. دا وګورئ دا غر ترې جدا شوی دی، دغه هغه دی، ګور راغی مکمل. او راغله دغه تیږې وګورئ، دا غر روان دی، تیږې ښویېږي. قدرمندو وګورئ مسافر څه په تکلیف کې دي، سړک بالکل بند دی، لاره بنده ده. نور هیله کوم چې سفر مه کوئ، په کورونو کې پاتې شئ. په دغې نوي سړک باندې کار روان دی، پر دې کوشش کوي چې دغه بل سړک یعنې نوی سړک جوړ کړي. قدرمندو اجازه راکړئ.